د غر په سر باندې یو خاص سنایپر ټیم پټ شوی دی. د دې نظر په یو سړي باندې دی چې په لاس کې وسه بیلچی. اچانک دغه سړی یو غټ راوباسي او د سړک په کناره باندې خښول شروع کړي. دیو ته پته ولګي چې دا خو یو طالب دی. سنایپر فوراً ډزو کړي. ګولۍ سیده د دې په زړه کې ورنوځي او دا په ځمکه راولویږي. دا یو نوی سړک جوړ شوی دی. د دې نوم دی د لیونو سپوخ کار کول. دا سړک براه راست د طالبانو علاقې ته تللی دی. د دې وجې نه همیشه په دې ځای کې خطر وي. د څلورو پوځیانو د دې ټیم دا کار دی چې د دې سړک دواړو طرفونو ته به نظر ساتي. خو طالب ښکاره شي نو دی به وجني. د دې ټیم لیډر ریان چې کله لاندې لاړ شي او د سړک جایزه واخلي، هغه چې کله لاندې وګوري نو په سړک کې دوو ځایونو مرمت شوی او لږ وخت پس په دې ځای باندې د دې د ټیم څه ګاډو قافله ځي. ریان وایي لاول تاسو دا یو ځای وګورئ چې خو نه دی ښخ شوی. په غر باندې چې کوم سنایپر ناست دی هغه په لاولني ځای باندې ډز وکړي خو هېڅ ونه شي. بیا په دویم ځای باندې ډز وکړي خو هلته هم څه ونه شي. ریان وایي دوباره په هغه ځای باندې ډز وکړه. خو دا ځل چې کله په دغه ځای باندې ډز وکړي نو یوه غټه دماکه وشي او دوه پوځیان په ځمکه راولویږي. طالبان د مخکې نه پټ شوي. د دماکې سره په درزونو طالبان مخې ته راشي. پوځیان ډزې کوي او په شا باندې تښتي خو طالبانو چېرته پرېښوده. د ریان ټیم په منډه منډه یو کلي ته ورسي. دلته هغوی ډېر طالبان مړه کړه. طالبانو په راکټ باندې حمله وکړه. یو دیوال مات شو او په دغه لاره باندې پوځیانو د وتلو کوشش کوو. ریان یوې دروازې له لته ورکړه او کولاوې کړه او ټول ملګري یې هغه کور ته ونیسته چې دیو بچ شي. په کور کې یو بوډا سړی و چې په خاموشۍ دیو ته کتل. اچانک یو دننه راولویږي خو بوډا ډایرک راواغستو او بار ته ګزار کو. دی هغو ته په اشاره کې ویل چې دننه اوسئ، بار ته مه وځئ. پوځیان دننه کېناستل او خپله وسلې چیک کړه او د جنګ تیاری شروع کو. خو دغه بوډا سړی ډېر په سکون کې ناست و. هغې خپلې لور زینت ته وویل چې د دیو دپاره خوراک او اوبه راوړه. ریان او د هغه ملګري حیرانه شو. بار دومره ډزې روانې دي او دا خلک روټۍ راوړي. لږ ساعت پس طالبانو دغه کور ګیر کو. هغو په راکټ باندې ډز وکړو او یو دیوال یې سوری کو. اوس دا بوډا سړی ودرېدو، بار ته ووتو. بار ډزې وي، دغه بوډا په ځمکه راولوېدو. ریان وویل چې څوک دننه رالی نو ویې ولئ. چې څنګه کس دننه رالی نو هغه طالب نه و بلکې دغه بوډا و، ژوندی بالکل صحیح سلامته. بوډا ورته په خندا کې وویل انګریزي مه ووایئ، دلته ټول خلک پوهېږي. ټول ډېر حیرانه شو. بار ته چې ووتل نو واقع چې طالبان تلي وو. کله چې هغه خپلې اډې ته ورسېده نو ریان خپل کپتان سعید ته پوره قصه وکړه. هغه ورته وویل چې د بوډا یوه سترګه خړه وه او بله شنه وه او د جنګ په ټیم کې بالکل نه یېرېدو. سعید ته فوراً یو نوم یاد شو، د صحرا مجاهد، یو مشهور جنګجو. هغه د روس او د افغان د جنګ په ټیم کې یو هیرو و. روسیانو یې څو ځل د وژلې کوشش کړی و خو هغه هر ځل بد شوی و. د روس پوځ به دې ته پیری و. د جنګ د ختمېدلو نه پس هغه غایب شوی و او بیا یې وویل چې زه به نور جنګونو کې حصه نه اخلم. لږې ورځې پس سعید او ریان د بوډا سره د ملاقات دپاره لاړه. سعید ورته وویل چې موږ غواړو چې ته دغه روډ افتتاح کې شریک شي. د کوم نوم چې د لیونو سپوخ کار دی، خلک چې تا ویني نو خوشحاله به شي. بوډا ورته په خندا کې وویل چې ما هېڅ کار نه دی کړی، په بدله کې څه نشم اخیستی. او هغه د هغه ځای نه لاړی. لږ وخت پس د هغه په ګاډي باندې حمله وشوه. په دغه حمله کې دواړه بچ شو خو ګاډی تباه شو. هغو پیدل روان شو. دوباره په لاره کې طالبانو د چتونو نه فایرنګ شروع کو. دواړو جوابي فایرنګ وکړو او بچ شو. بیا سعید حکم وکړو چې د دې بوډا په کور باندې نظر وساتئ. څه ورځې پس د ګاډي د هغه کور ته لاړه. د ګاډي نه یو کس راکوز شو چې نوم یې و بختیار. هغه یو مالداره سړی و خو د طالبانو سره میلاو و. د خلکو نه به په زور ځمکې اخیستې او په زور به یې پیسې اخیستې. بختیار د بوډا کور ته په زبردستۍ ورلی او د هغې نوسۍ زینت یې اوچته کړه. ریان د ډزو کولو اجازت واخیستو خو کپتان سعید انکار وکړو ولې چې د بختیار تعلق د امریکې ایجنسیانو سره و. ریان ډېر غوسه شو او ویې ویل خو چېرته دا جینۍ لاړه نو واپس نشي راتلی. بوډا چې کله دا واورېده نو ډېر زیات غوسه شو. هغه خپل کسان ولېږل او د بختیار زوی اغوا کو. کله چې د بختیار زوی د بوډا مخې ته شو نو د یېرې له لاسه څه نشو ویلی. لږې ورځې پس سعید بوډا راوغوښتو د افتتاح دپاره. بوډا ورته وویل چې بختیار به ملتی. سعید ویل بوډا ویل سعیده زه راځمه. په دغه ورځ باندې بختیار د خپل ګاډي نه سره د ملګرو راکوز شو او
بوډا یوازې و. بختیار ورته وویل چې ستا زوی راله کرایي نه وه راکلې، د دغې په وجې مې ستا نوسۍ خرڅه کړه، هغه اوس نشي راتلی. رایان د لرې نه کتل او دی چې واورېده نو ډېر غوسه شو. بوډا د یوې پیلۍ نه یو سر راویستو او هغه د بختیار د زوی و. سعید ډېر حیرانه شو، هغه ته پته نه وه چې خبره دومره لرې پورې تللې ده. بختیار په غوسه کې تماچه راواغسته، خو رایان ډز وکړو او هغه په دغه ځي باندې ختم کړو. د بختیارو کسانو چې کومه پیره کوله هغوی فوراً منډې شروع کړې. لږ وخت پس دغه بوډا د رایان خواله رالی او شکریه یې ورته ویله، خو د هغه نه مخکې ډزې شروع شوې. د رایان یو ملګری په ډز باندې ولګېدو. طالبان واپس راغلي وو او د دوی سره مدد هم و. ډېر زیات ډز شروع شو او د هر طرف نه ډزې روانې وې. بوډا د ټولو د بچ کولو کوشش وکړو، خو هغه په خپله باندې ډېر زیات زخمی شو. اوس بله څه لاره نه وه. رایان په ریډیو باندې وویل چې په منګه باندې ډزې وکئ، دا اخرنۍ لاره ده. خو کومه چې کمانډره وه هغې چغې والې چې نه، دغلته تاسو هم یوئ. خو رایان ورته وویل منګه یو، خو دا اخرنۍ لاره ده، په منګه فایر وکئ. د توپونو ګولۍ په هوا کې روانې وې. په آخري لمحو کې رایان او بوډا یو بل ته کتل او خندلې او بیا په یوه دماکه کې هر څه ختم شو. وروسته بیا کپټن سعید د رایان هغه آخري خواهش هم پوره کړو. هغه د ډېرو کوششونو نه بعد د بوډا هغه نوسۍ زینت هم راویسته او هغه یې ژوندی صحیح سلامته واپس راوسته.